کویدن بو کی نکاح نہیں کرے موبائل والا والی سڑے والا موبائل والی دا گفت دے گفت وی دا زما خدر دا موبائلو لے گا سیمم پکی والا واچی وی پدی با ما سر خبر کے لا نکاح نده شوی او خبر شورو شوی او وتا دی نا غشی ور لیگی اگه پیسې سو ته ویل کا ایدی لوډو تلا بیل ور لیگی وی بل چا سره په خبر نه کې ما سره به پکې هغه د نر لور په بل چا سره 3 تار یو ځای کې خو چې دی خبرې کې بل سره مټی دتلی ډیر کیسونه مې ولیدل ډیر مې ولیدل دا داسې کنه دا خذل موبایل لیگی لا دی نکاح نده شوی و سره دی کنیکشن برابر وسره پګینټو او هغه کافر بچی دا موبایل والا مخیاران دي هغه ولا پکې هغه دغه استیدي هغه په پیکیجونه چې پرې دا چې دا پاکستانی مسلمان خو شرمو پیکیجونه رست موبایل جنا کوله مال ها مورکه جنا کوله موبایل به دا موبایل نه جون نه تیریږي الکانو له مورکه دي ماشومان له په دې موبایل غندونه ګوري التلال شي 50 روپے ورکی او په موبایل کې وته سلويخ 50 بربند فلمونه ورواچي الکه سوته وي غشي ته چې هغه پکې چي او دې ماشوم نه ته بوز او پتا راځي میموري کارت وته ما نه کله نو میر شي دی ورونه نیری میموري کارت التناستي خمددار ډډه والی تب اگه تسبیح رئی و دی پیچا ناغشتی را او میز که میموری کارد ایک وقت شیع چولیو لو بے جوڑا کرده جنه پا کور که دن پا مسلا ناستا را تب مراقبه دا میز که بل سر کنکشن پا موبایل لگولی دا گندگی دا دا کافر ارشی گرانی کی پاکستان کی کمپیوٹر و موبایل ارزانی کی دا سی دا کنه دا که دا خلق نورم گندگی زمارونو منگ دا حضور پاک پا طریقہ چے لار شنو منگ بخوشحال ہے زمون حیا با محفوظی زمون جن با محفوظی او که طریقہ دا پیغمبر نا جدا شوا او بے حیائیم شو روکلا نو دنیام تبا دا وخیرت خودے تبا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بے معراج کے میں یو تنور میولید تنور یو غارو دا تنور پشان سر تنگو او ویخے کولاو او بربن سڑی او خزی میں پکیولی دل جبریل علیہ السلام نبی تپوسو که جدا سوک دی ویدا زناکار سڑی او زناکار خزی او دے دا قبر عذاب دی نو سڑی با خزو تا نگوری حیا بکے او دی و تشیش غشتی اغیم و تا مخکارا کرے و تم و تشیش غشتی چوزکی کی اوزل خطر ام لیر مخکنے خبر مخامخ زنانه وی زنانه مخکارا کرو دا خود ایقا چه میو قتل اوسی اوقات یو اگده گیری والا سڑے دے اڈنڈے دا غسینی ولی دے شیخ الاسلام دا گیری دا نمنا اگده وا ما چه اندازه واغشتا میں کاکا دا لاس دے چه دا ڈنڈی تا نیولی دے که دے سے چل دے لاس مولخکتا کمی دا لاس دخکتا سترگی پناکڑی مخامخ خزی تشیش آغشتا دا خزی می خوری مخ دی پٹکا گناولی گلی سوزکو کی پردو خزو تا بازار کی پردو خزو تا پلا رزی پردو خزو تا کتا او خزو زان جوړ کړي او تیاری تابیداری زان خشته کړي او بازارونو کې ګرځي سړیم زناکار او خزم زناکار ولی نبی علیہ السلام فرمائے وی اخر زمانه کې بدا سے خزی کاسیات عاریات جامع بے غسل و بربندے وی صحابہ ته پتہ نه و چې دا څنګه جامع سره بربندے مائلات ممیلات پلار چیزی نوزان بسرو تا مائل کئی سڑی بزان ترا مائل کئی قربان شم دا خکول پیغمبر مبارکنا سور لسوکا لمخ کی جسویری دی اس اغسط موجود مائلات خج بزان سرو تا مائل کئی ممیلات سڑی بزان تا مائل کئی اور رؤوسهن نکاس دی وی سرون بیدا سوی لکا پاربو کی دا یو قسم مخان دی بختی و توی دا قبانی اچتی دا سی یو طرف تراتوی پلا رضی دا سر بیدا سی کوکڑی چی دا خلق راتو گو حضور پاک فرمائی دا خز زناکاری خزی خزبام سری سر گزارا کئی خزبام دا سری حیات گوری خزبام دا سری پخلے کئی جامع بولے انزی او دا خاون دا اجازت نہ بغیر بنا کور تب اس سوک بم نپری دی چه خاون دی پچا خپا دی او دی کور تا پری خود نو اللہ با دی تپوس کئی خاون سر بشور نہ کئی حدیث پاک کے رازی
وی کم خاون چې ښځه خپل مقصد لو غوښتا او دا ورنرله نو دا از جنت فرشتې دې ښځې ته خیرې کوي قاتلک الله خدای دې هلاکه که دې خاوند دا خبره ولې نه منې دا خو تا سره د یو څو ورځو مېلمه دی او درنه به جدا شي موږ له را روان دی ښځه باندې مخ شته ګورې د خاوند زور هم وله کوي چاپي به هم وله کوي ډوډۍ به هم پخوي د مېلمه خدمت به هم کوي جامې به ولینځي کور به هم وله صفا کوي خاوند به هم ظلم نه کوي چې د پلار په کور یې بندوي نه هفته کې دننه که دا یو ځل پلار که راځي نو اجازت یې وله ورکړي خاوند د اجازت نه بغیر به بار نه وځي او نه به د بار څوک پرېږدي پرده به کوي ستر به کوي اندامونه به پټ ساتي او د خاوند د بچو پوره خدمت به کوي او د خاوند خبره حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چې خاوند ښځې ته آواز وکړي فوراً دې ورځي که دا په تنور باندې ولیني ډوډۍ دې پرېږدي او دې سوځي خو د خاوند خبره دې وکړي ډوډۍ که سوځي خو د خاوند مالي بربادي او دې وایي ډوډۍ ده که وایي چې پرېږده ډوډۍ بیا دې پرېږده نفلی روجه هم بغیر د خاوند اجازت نه نشي نیولی د خاوند دې ضرورت شو دې روجه ده نو بیا د دواړو حقونه په یو بل شته اوس د دې حقونو پر خیال به څوک ساتي هغه خاوند چې دینداره دی او هغه ښځه چې هغه دینداره ده او چې کوم خاوند بېدینه دی د ښځې په حق پوهېږي نه ظلم به کوي او چې کومه ښځه بېدینه ده د خاوند په حق پوهېږي نه یو بل سره به ښه ژوند تېروي په واده کې دا رسمونه او دا غلط رواجونه ګنده د شریعت نه خلاف دې نه ځان ساتئ دا اوربلې موربلې په شریعت کې نشته دا مه کوئ او دا پالنګ د دنیا سړي وردن نه کې او د دنیا سړي ورشي او جینکې هغوی ته ګوري او لکان جینکو ته ګوري نه خیر دی که سړي په جنج دي دا جیز دي که ښځې په جنج په پرده کې دي دا جیز دي ښځه د عزت په شکل کې راولي دا جیز ده په شریعت کې منع نه ده که ته ډوډۍ ولیمه ورکې دا په شریعت کې جیز ده منع نه ده ثواب دی پکې سنت ده او ډمتوب پکې مه کوئ دغسې ښکلي پروګرام ګوره د دې ولی الله رور په واده کې دا پروګرام وشو د دین خبرې ما مو کړې تاسو نو الله خوشحاله شو که نه شو وایو نو خوشحالي د چا په لاس کې ده د الله دې له به خدای مستقبل کې خوشحالي ورکوي که نه او چې ته ډمتوب وکې او ګډه او سندرې او ډمان راولې نو د یو 5 منټو 10 منټو ګنټې خوشحالي خو به تېره کړې